جهاد چیرته روا دی او د چا پر خلاف؟ که د طالبانو حکومت اسلامي و نو بیا ولې پاکستان امریکا ته لاره ورکړه تر څو د دې نظام ختم کړي؟ د سمیع الحق زوی ته د پکتیا والي حلیم فدایي 12 زبردست ځوابونه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د مولانا سمیع الحق زوی په افغانستان کې جهاد روا بولي او ویلي دي چې افغان حکومت د طالبانو ته وسلې کېږدي تر څو هلته شرعي نظام قایم کړي. زه غواړم د اکوړي خټک ملایانو ته څو سپارښتنې ولرم. اول، د اکوړه خټک مدرسې په نږدې کې د نوخار د لوس فلمونو سینما ده او لوس فلمونه پکې په نمایش ښودل کېږي. شمع سینما او فردوس سینما او زرګونه نورې سینماګانې خلاصې کړي دي. دوهم، د لاهور د شاهي جماعت سره څنګ په څنګ او مخامخ د هیرا منډۍ چې پاکستان او پنجابي نجونې په ښکاره پکې تنفروشي کوي او حکومت هم ترې ټیکس اخلي. دریم، د پنجاب او کراچۍ په مجللو هوټلونو کې شراب عام دي او تنکیو نجونو په نازکو لاسونو د میلمنو خدمت کوي. څلورم، په اسلام آباد او هر لوی ښار کې د ګیسټ هاوسونو په نوم فاحشه خانې خلاصې دي چې ډیری پاکستاني ملایان هم ورته ځي. پنځم، د طالبانو د حکومت په چپه کولو کې له پاکستاني اډو کار واخیستل شو او ستاسو په اصطلاح شرعي نظام مو د امریکا په لاس چپه کړ. نو چې د طالبانو نظام شرعي و نو بیا ولې مو د امریکایي ډالرو لپاره امریکا سره په ګډه چپه کړ. شپږم، د طالبانو د وخت سفیر او عرب مجاهدین تاسو امریکا ته د پیسو په مقابل کې وسپارل او اوس مو هم د طالبانو کورنۍ یرغمل نیولي دي. اووم، د روژې په میاشت کې په لاهور او کراچۍ کې روژه په ښکاره خوړل کیږي او په ښکاره وایي چې پټان جاني رمضان جاني پښتون پوهه شوه او روژه یې پوهه شوه. اتم، زموږ د افغانستان قانون او افغانستان مسلمان افغانان جوړ کړی دی او ستاسو هیواد او قانون انګریزانو جوړ کړی او اوس هم پکې د انګریز قانون چلیږي. نهم، موږ د معاصر افغانستان او د شاه ولی الله دهلوي په مسلمانان کړی د هغوی مرستې ته لښکرې ور واستولې. ستاسو د هیواد بنسټګر قائد عظیم لمونځ نه و زده او د لمونځ په باره کې به یې ویل چې اټ از ا ګوډ ایکسرسایز، یعنی دا یو ښه سپورت دی. لسم، د پاکستان اکثریت سیاستوال او فوزي مشران قادیانان دي کوم چې د ختم النبیوت څخه منکر او غلام محمد قادیانی لومړی پاکستانی و چې د پیغمبري دعوه یې وکړه. 11، پرون چې مو د طالبانو امارت د ناټو په مرسته ړنګول نو ومو ویل چې سب سے پهلی پاکستان او نن چې طالبان له امریکا سره تړون لاسلیک کړ نو وایي چې امریکن قرارداد قرآن اور سنت سے بہی مقدس ہے. مو قرآن او سنت غواړو او دوی له امریکا سره تړون مقدس او مقدم ګڼي. زموږ هیواد کې له پورته موادو یو هم نشته. 12، اوس د مولانا حامد الحق او د حقانیه مدرسې مدرسین او ملایان ووایي چې جهاد چیرته او د چا پر خلاف فرض دی. لومړی خپل مسلمان کړي او ځواب راکړه چې لار دې په کومه معامله کې ګیر شوی و چې په چړو هلاک کړل شو.